اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور ستاسو ملګری شهباز خان په دغه تمه په دغه خلا چې ټول ملګري ټول مینوال به روغ جوړي او د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلي. ملګرو د سوشل میډیا په لاره باندې زه تاسو ته راغلم او دغه یو خبره ډېره ګردش کې چلیږي، ډېره زیاته وایرل شوه چې کومه د افسر افغان او د بوډاګي ترمنځ راغلې ده. نو دغه خبرې لږ شان وضاحت زه تاسو ته دغه کوم چې مهرباني وکړئ چې دې له تاسو غلط رنګ مه ورکوئ، چونکې د افسر افغان او د بوډاګي په منځ کې اختلافات مه جوړوئ چې کوم څونه روریان مایکونو والا دي یا دا کوم خلک ګرځي همدې منډه ته لپاره. نو زه ورته وایم چې مهرباني وکړئ د دواړو طرفو ته اختلافات مه جوړوئ، مینه خوره کړئ، مینه وویشئ، مینه چې کوم دی په دې زندګیو کې راولئ. یعنې تاسو چې یو طرف ته وګورئ نو تاسو پوسټ کتلی و چې افسر افغان یو پوسټ کړی او د هغې پوسټ مطلب بالکل دا نو چې یو تن یې ټارګېټ کړی یا یو تن ته یې خبره ته وکړې وه. هغه زموږ د معاشرې هغه چې کومه هغې کې غلطیانې دي هغه معاشرې غلطیانې راوستې دي. بل طرف ته چې کوم دی تاسو وګورئ نو بوډاګي نه خلک ځي او هغې نه هغې انټرویوانې کوي، هغه نه انټرویوانې کوي چې افسر افغان وایي زه افسر افغان هم نه منم، اوټ هم نه منم. صحیح ده، اوټ خو بالکل هغه نه مني، خو بېله خبره ده. لیکن افسر افغان چې کوم دی زموږ د پښتنو ولس لپاره زموږ د پښتو غږ چې کوم دی هغه په ټوله دنیا کې خور کو، که هر یو ملک ته هغه ځي نو هغه د پښتنو دغه غږ چې کوم دی ځان ته رسوي. نو زما د بوډاګي کورنۍ ته د چې څونه فیملي ده هغې ته زما دا یو ریکویسټ دی چې افسر افغان داسې قسمتن نه دی، بالکل هغه سره چې تاسو کله نیغ په نیغه کښېنئ. هغه ډېر زیات مینهناک انسان دی، ډېر خوږژبی شاعر دی، ډېر زیات خوږ انسان دی. او بوډاګي له چې کوم مایکونو والا راځي، کوم خلک ول راځي، نو دوی صرف دې لپاره راځي چې د دوی د یوټیوب د فیسبوک لارې فالوور زیات شي، د بوډاګي په نوم دوی پیسې ګټي. نو چې کوم خلک دله راځي نو مهرباني وکړئ ښه زیاتې پیسې تلي د بوډاګي لپاره ته اخلئ، چونکې بوډاګي لږ کمزوری تن دی او د بوډاګي خپل اصلیت د هغه چې کوم فیملي ده هغه ورته ځان وښیي چې هر سړی نه راځي ځکه چې دا به کال نیم مسلسل به راشي بس بیا به چوټي شي. نه، مسلسل چې کوم دی دغه خلک راځي او دوی خپل چینل یې وړاندې کوي. مهرباني وکړئ دغه رنګې خلکو نه ځان وساتئ او د بوډاګي او افسر افغان په منځ کې چې کومه تضاد راغلی دی ایو کوئ او انشاءالله زه به خپل هم کوشش کوم او تاسو هم راسره کوشش وکړئ چې دغه ټول یو ځای کړو او یو مینه مونږ د دنیا ته مونږ یو پیغام ورکړو. والسلام.